درنو دوستانو، یو تازه خبر تاسو سره شریکوم چې دا واقعیا په پیښور کې مخې ته راغلی. په پیښور کې حیات آباد کې دا واقعیا مخې ته راغلی چې د دې واقعې په باره کې ویل کېږي چې یو دریو ښځو چې دوه لورګانې وې او یوې مور وه، هغوی خودکشي کړې ده، ځانونه یې وژلي دي. خو په دې واقعه کې یو بل ټویسټ هم شته دی، یو بل تفصیل هم شته چې آیا دوی خپله خودکشي کړې ده که دوی چا وژلي دي. دا ټول تفصیل به تاسو نن په دې ویډیو کې وګورئ. دغه دوه لورګانې او یو مور چې دوی د راولپنډۍ نه راغلي وو او غوښتل یې چې د خپل خاوند نه حق واخلي. د دغه جنکو مور چې د خپل خاوند نه یې څه وخت مخکې طلاق اخیستی و او اوس مهال یې په پنډۍ کې زندګي تېروله، د راولپنډۍ نه راغلې وه او په حیات آباد کې چې د دې د سابقه خاوند کور او دغه خاوند یې کزن هم کېدلو چې د هغه نه یې د خپل حق غوښتنه کوله، خو هغوی ورته نه ورکولو. ویل کېږي چې په دغه کور کې 15 کلن سړی چې کوم موجود و، یعنې د دې ښځې ماما و، او داسې هم ویل کېږي چې ممکن دې ښځې د دغه سړي زوی سره واده کړی و چې هغه دغه وخت کې په کور کې موجود و. دوی چې کله ورغلي دي، دوی ترې د خپل حق غوښتنه کوله، خو هغوی نه ورکولو. دغه 15 کلن سړی چې پولیسو نیولی، خپل بیان کې ویلي دي چې ما سره دغه ښځې تلخ کلامي هم وکړله، بېعزتي هم زما وکړله، بیا یې ما ته په سترګو کې مرچ واچول. زه په ځای کې ناستم او خپلې لورګانې کوټې ته دننه کړي، په هغوی باندې هم ډزې کړي دي او بیا یې په خپل ځان باندې هم ډزې کړي دي، ځان یې هم ویشتلی دی. نو درنو دوستانو، هېڅکله هم داسې نه ده چې یو انسان دی د خپل حق دپاره چېرته لاړ شي او بیا دې ځان ووژني. دا بالکل د ماشومانو خبره ده، دا بالکل ذهن نه مني. الله تعالی دې وکړي چې داسې خلکو ته سخته سزا ورکړل شي چې څوک خلک ښځې کوي بیا هغوی ته حق مهر نه ورکوي یا هغوی ته په خپل حق کې حصه نه ورکوي. اگر که ګناه به دغه ښځې هم وه، هر څه چې وو، خو چې یو ځل د خاوند او ښځې کور بیل شو، په کار ده چې ښځې ته خپل حق ورکړل شي. تاسو څه نظر لرئ؟ خپل نظر را سره ضرور شریک کړئ. د ویډیو د کتلو مو مننه کوم. له نور تازه معلوماتو لپاره موږ سره اوسئ.